درنو او محترمو هیوادوالو، په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو په لړ کې یوه مهمه ستونزه او غټه ستونزه هغه دا ده چې زموږ زرګونه ځوانان هغوی نامزاد شوي دي یا د هغوی کوژده شوي، خو د واده دپاره هغوی سره مالي توانمندي نشته. نو په دې بنیاد د کلونو کلونو هغوی منتظر دي چې څه وخت دغه کورنۍ آباده شي، ولې بیا هم د اقتصادي ستونزو له امله د دوی دغه ارمان همداسې پاتې ده. احساس خیریه مؤسسې سره مسلسل د ځوانانو رابطې او اړیکې شوي دي او هغوی د ودونو په اړه مرسته غوښتې ده. احساس خیریه مؤسسې الحمدلله د دغو ځوانانو دغه غوښتنې ته لبیک ویل او موږ پلان جوړ کړ چې انشاءالله 100 جوړو ته به ډله ییز واده کوو. تاسو نه مو غوښتنه دا ده چې په دې مهم کار کې له موږ سره مالي مرسته وکړي. تاسې که شرکتونه لرئ، که تاسې دکانونه او مغازې لرئ، که تاسې کاروبارونه لرئ، تاسو د خپل وس مطابق د جنس په برابرولو، د نغدو پیسو په برابرولو کې له احساس سره همکار شئ. احساس خیریه مؤسسه همیش په هر ستونزه او په هر مشکل کې د خپلو خلکو ترڅنګ درېدلې ده. د اجتماعي یا ډله ییز واده دغه خوشحالي، دغه غټ پروګرام دا ستاسو دپاره د ثواب ګټلو یو مهم چانس او ګټور فرصت ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.